خبره داسې ده د افغانستان د کاپیسا شپږ ولسوالۍ وې، شپږ ولسوالۍ کې صرف یوه ولسوالۍ وه چې هغې مع مرکز حکومت سره و، یعنې دغه ځای کې تقریبا 18 کاله جنګ و، انداسې په هلمند کې و، انداسې په قندهار کې و، انداسې به په نورو ځایو کې و. صحیح ده. نو آیا دا دوره کلونو کې دغه ولسوالۍ نه مخکې راتله، نه شاته تله، نه دغه خط مخکې ته، نه شاته. صحیح ده. نو آیا اشرف غني خو باید ماته دا قناعت راکړي چې څه دلیل تا د وطن د ګټې دپاره دې کړی، تاوان دپاره دې کړی، مجبوره وې، مشکل و، امریکا ویلې سر دې خطره کې و، جواب راته راکړه. ګورې ملګرو، او بعضې خلک وایي چې اشرف غني پیسې تښتولي. ګوره دا خو زه دا نه وایم زه مینه فیصله وکړم، خو زما باور نه راځي، ځکه هغې که پیسې تښتولی اوس بیا ځان ته داسې منزلې جوړې کړی وی چې د ارګ نه بیا ځان ته ښه کور جوړ کړی و. صحیح ده. بله خبره که چېرته هغې پیسې تښتولی چې څوک کله د کوم ځای کې هغه کېږي دا د امریکایانو د خارجانو د ټولو نړۍ دا فیصله وه، د هغه وه چې داسې په زوره دا هر څه یو نه بل ته کړه. بله خبره او دا دنیا هم داسې چل وکړو، دا دنیا چې هر کال به زموږ په انتخاباتو باندې په لکاو لکاو پیسې مصرفولې او دومره به امنیتي ځواکونو ته دا جامې، دا کالي، دا لباس، دا شیان هر څه به ورکول. هغې پوه شله چې هلکه دا هلته خو زموږ دومره تاوان دی او سر مو لا بیا هم خطره کې دی، ولې هغه چاته نه ورکوم چې لنډ تعداد یې کم دی، پیسې کمې دي، په ارزان یې راته کوي، نو راځه د دې نه یې ټول جمع کړه زما په خیال هلته. او که چېرته اشرف غني دا کار کړی او زما د نظره زه یو خوشحالي لرمه چې زما د افغانستان د جنګ او د جهاد کلي ختمه شوه، یعنی هغه نور دې وطن کې خو نور څوک نه جګېږي چې وایي چې زه جنګ کوم جهاد کوم، چا سره یې کوي خو نور څوک نشته، مسلمانان دي. صحیح ده. خارجان وتي دي. نو دغه کلي چې زموږ خپل لاسته راغله دا ډېر ښه کار شو. او بله خبره د اشرف غني زه په دې کار کې ملامت زر دفعې ملامت بولم، دې خو د دنیا چا سره خبرې کولې، دې ولې ولس ته حقیقت نه ویلې تر څو هر سړی بلاس په ګار شوی وی، هر سړي هغه کړی ورور زورواکی دی، په زرهاوو کسان د هر ولایت نه راجګېدل، هېڅ زورواکی ناقص لنډغرې نه منل، ټول یې درته هملته سنګسارول یو ځای کې، خلاصه خبره وه. بیا بله خبره آیا نشو کولی دا دوره حکومت نشو کولی چې دا دومره ولسوالۍ کې هر وخت کې به جنګ وو هغه به دوی دا ولسوالۍ نشي ننولی، یو ولایت یې ترې نولې په ضرب د 8 ساعتو کې یې ترې بېرته ونیو، ولسوالۍ په 18 کالو کې ننول کېدله. آیا عجیبه نه ده دا څنګه مسله ده؟ په دې کې باید موږ ته قناعت راکړل شي. مهرباني وکړه. طارق صاحب ګوره موږ خو همدا خبره کوو چې دلته پوره اشرف غني صاحب پوره وضاحت ورکړي او بل نړیوال ګوره طارق صاحب اول ته دا وګوره چې په 2001 کې په د بون کانفرانس او دا هغه غلې راغونډ کړي و، اکثره د ټول نه ښیم 98% هغه غلو چې په 2009 کې دا کابل وران کړی دلته 14 حکومت جوړ کړي. امریکا دغه شان خلک راوسته که فکر وکړي چې کثیر دغه نه ووتو، دغه جلسې نه ووتو، ویل نه منم ځکه دا ویل سره جوړیږي چې کثیر اوس په رښتیا ځنه دی چې پلار خبره دارا چې ګوره قاضي صاحب دا امریکایانو ته ښه معلومات دي چې دلته غصب چا کړی، زورواکي چا کړې ده، اداري فساد چا کړی. قاضي صاحب ډېر کدي یادېږي یا نه یادېږي اوباما چې کله انتخاباتو ته ودرېدو مستقیم جلال آباد ته راغی، د جلال آباد والي سره وکړه د ګل اغا شیرلي سره، دا ولایتونه ټول دي چې چې هر ولایت مربوط دي د ځان کړی. دا اوس چې حمدالله محب وایي چې درې وزارت چې دا زموږ په واک کې نه دا د امریکایانو په دغه کې خو دا خبره تاسو پرون کړې وې که نه؟ رښتیا خبره ولې نه کوله؟ بلاندې په دې چوکۍ ولګي، بلاندې په دې ډالر ولګي چې زما ولد بدبخته کېږي او د ولد ته دروغ وایم. نو ټول به رښتیا وایي. ودرېږه طارق صاحب که اشرف غني صاحب بالکل رښتیا دي د دې نه دې پرده لرې کړي چې اداري فساد چا کړی او بل دا حکومت څنګه سقوط وخوړو. دا خو هېڅ امکان نه لري چې په 10 ورځو کې ټول افغانستان سقوط خوري. دا د امکانات نه لري خبره ده. دا خو یو خبره بله ده که نه، دا هر څه یوازې اشرف غني ته نه راجع کېږي، ځکه دلته اوس ډاکټر عبدالله په هر کال او هره میاشت کې به دې موږ سره جنجال ووایي موږ زه 15 ولایته غواړم، 15 وزارت غواړم، د افغانستان 20 ولایتونه غواړم او اتا نور به ویلې. په هغه وخت کې هغسې حالات و. آیا دغه د سولې رئیس خو په همدغه وخت کې د جریان په وخت کې ډاکټر عبدالله و، ډاکټر عبدالله ولې غلی دی؟ ویې نه ویلې چې زه چا پرې نه ښودم، موږ څه چلو شو، خبره شیشله څنګه موږ سولې کولې؟ خو ته خو رئیس وې د سولې که نه، نو تا ته چا زنګ ووهه چې وروره ته مه کوه یا وکړه یا څه کوه، ولې ما ته جواب نه راکوې؟ یوه خبره. او بله خبره چې دا کلونه چې دی هغه کوو همدغه حمدالله محب همدغه اشرف غني په دې کې د دې ته هم دا سوال راجع کېږي. نو زیات نه زیات ډاکټر عبدالله چې ځکه د سولې رئیس یې کړی و او ورسره ویلي وو چې دا به د ډاکټر عبدالله د سولې په خبرو کې کار نه لري، یعنې هغه یې خپله رئیس کړی دی. نو هغې خو خپله دا فیصله وکړه، دا خو یو ولسمشر و چې د اقتصاد هغه یې کوو، هغې څه وکړه؟ هغې خو هم موږ خرڅ کړو، هغې خو هم اوس چې پنجشیر کې خلک مړه کېږي هغه یې نه پېژني، هسې کوي دا امریکایان دي یا روسیان دي. پخوا چې به په کابل کې د چا څوک ما ماته ونه بیا هغه 4 دفعې موږ ته تلویزیون کې ښوده، په هر تلویزیون کې به یې بیل اعلانوه. آیا ولې د هغې خوله کې اوس غاښونه نشته، ژبه نشته چې خبرې وکړي؟ طارق صاحب موږ خو همدا ویل چې اشرف غني صاحب دي دا ټول ښایي چې دلته وروره زه یوازې نه وم، پلاني مې خبره نه منله، بستاني مې خبره نه منله. موږ دا نه ویل چې دا موږ بلیم په اشرف غني صاحب ده، موږ ویل اشرف غني عبدالله دي که کردی صاحب دي که څومره وي دا ټول دي وښایي چې دا ټول وروره مجرمین دي، دې ټولو دا خیانت کړی د سپا خبرې دې ورته وکړي ته وګوره ولس پاس هم ټول د اشرف غني صاحب پسې ولاړ دی. طارق صاحب دې کوم خبره نشته، موږ دا نه ویل چې ګنې اشرف غني صاحب وانه موږ دا دغه ویل ټول کار هغه کړی دی، خو سپا خبره وکړي دا ټولې دسیسې دي، رسوا کي دا رښتیا دي ولس ته ووایي قاضي صاحب.
قاری صاحب ګوره زما خبره وره موږ دا نه چې لا یو د سلامونه تم علیکم دوستانو ټول سلامونه تم علیکم عزتمن شي خوشاله اوسئ نو دغه دا چې قاری صاحب تر څو پورې رښتیا حل نه ویل شوی دا وطن نه جوړیږي زمونږ بخښنه غواړم دا بعضې دلته لیکي چې مجاهدین زنده‌باد وروره مجاهدین زنده‌باد خو هغه مجاهدینو ته ولاکې موږ زنده‌باد ویو چې هغه د 20 کاله د امریکایانو د سوري لاندې تېر کړه دا لرې خواړه همغه ستاسې د مجاهدینو دا تاسو چې ورته لیډران وایي د دې باډیګارډانو پیسې چې دا به ورته امریکې ورکولي او کورونه ورته امریکې ورکړي وو محلونه ورته امریکې ورکړي هغه مجاهد نه وو غلو او غلې چې دلته مجاهد موږ توهین مه کوئ دا لیکي چې مجاهد داسې چې باډیګارډان ورته امریکا ورکوي دا له ورته امریکا ورکوي اشرف غني ته چې پیسې ورکړي حرام دي ستا لیډر ته چې ورکړي حلال دي څنګه نالي په اشرف غني باندې خوشاله نالت به تاواني ستا دغه مجاهد لیډر نه د اشرف غني د ختم معتبر دی خو یو تعلیم خو لري او یو سوال خو لري تاسو چې لري د جری په نوم باندې د تجارت او غلا وکړه او